سلامونه او احترامات درته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. په سلام ټک کې ته ښه راغلاست وایم دوستانو. نن درته په دې ویډیو کې د انسټاګرام د اکاونټ د پاسورډ د بدلولو یا د چینج کولو طریقه تاسو درښیم چې څه رقم ته کولی شئ تاسو د خپل د انسټاګرام اکاونټ پاسورډ چینج کړئ یا بدل کړئ. نو ډیره زیاته اسانه طریقه ده. که تاسو سره چېرته انسټاګرام استعمالوئ او د پاسورډ د بدلولو طریقې نه زده درته، نو زه درته نن په دې ویډیو کې تاسو درښیم چې څه رقم ته کولی شئ د خپل د انسټاګرام اکاونټ پاسورډ ډیر په اسانۍ سره تغییر کړئ یا تبدیل کړئ. نو زه ستاسې چې کوم انسټاګرام اکاونټ دی هر یو چې وي هغه ته به لاړ شئ. دلته کې د چې کوم دلته د پروفایل آیکن ښکاري دې ته به راواړئ او دلته پاس چې کوم د درې ډاټونه ښکاري سر په سر په د باندې به کلیک وکړئ. دلته کې تاسو ته دغه مینیوګانې راځي، دغه سیټینګ راځي، نو دغه مختلف دغه دي تاسو ته راځي. نو تاسو به دلته په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو سیټینګ باندې کلیک وکړو نو دلته کې تاسو ته لاندې ښکاري پرایویسي. نو بیا به پرایویسي نه لاندې دا تاسو ته ښکاري سیکیورټي باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې سیکیورټي باندې کلیک وکړئ تاسو ته مختلف دلته اپشن راځي، پاسورډ راځي، لوګین اکټیویټي راځي، یعنی ستاسې دغه اکاونټ په کوم ځای کې لوګین دی یا لوګین شوی دی، کوم اکټیویټي ترسره کړې، کوم موبایل کې خلاص دی، نو دغه په اړه تاسو ته ټول معلومات درځي. د خپل دغه اکاونټ چې څومره انفارمیشن دی هغه په موبایل کې سیو کول غواړئ، دغه ځینې تاسو کولی شئ هغه هم سیو کړئ. دغه ټو فیکټري دغه تاسې دغه هم کولی شئ، یعنې ستاسې چې کله هم دغه اکاونټ په انسټاګرام په موبایل کې خلاصیږي نو تاسو ته به یو ټو سټیپ ویریفیکیشن درځي، دغه تر څو چې هغه کوډ تاسې دلته نه وي ورکړی ستاسې چې کوم انسټاګرام اکاونټ دی هغه به نه خلاصیږي، هغه که په موبایل کې وي که په کمپیوټر کې وي هر چیرې چې وي. نو زموږ نن په دې ویډیو کې تاسو درښیم چې څه رقم ته پاسورډ بدلولی شئ، نو دغه پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته کې لومړی چې کوم تاسو نه چې غواړئ کرنټ پاسورډ، یعنې ستاسې اوس مهال چې کوم پاسورډ دی هغه دلته ولیکئ. یعنې زه هغه پاسورډ ورکوم. نوی پاسورډ چې دی نوی زه ورکوم، دغه نوی پاسورډ زه ورکوم دغه اکاونټ ته، بیا یې ځلې ورکوم. یعنې په لومړي خانه کې دا کرنټ پاسورډ به ورکوئ او لاندې چې کوم نوی پاسورډ دی نوی پاسورډ به ورکوئ، لاندې درېیمه خانه کې به بیا هغه نوی پاسورډ ورکوئ تر څو دغه کنفرم شي چې ستاسې پاسورډ دواړه ځل چې دی سیم دی. دغه وروسته به تاسې په سیو بټن باندې به کلیک وکړئ او دغه ستاسې پاسورډ تبدیلیږي. دا تاسو ته ښکاري لاندې یور انسټاګرام پاسورډ چینج، نو دغه د ستاسې د انسټاګرام د اکاونټ پاسورډ چې کوم دی هغه تغییر شو، تبدیل شو. نو تاسې که غواړئ نو تاسې په دغه طریقه باندې کولی شئ خپل پاسورډ د انسټاګرام بدل کړئ. نو هیله مند یم چې په دې ویډیو کې به تاسې ډېر څه زده کړي وي. نو که کوم مشکل لري کمنټ وکړئ، په هغه باندې به زه ویډیو تاسو ته جوړ کړم تر څو ستاسې دغه مشکل حل شي. نو دغه ویډیو په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. سلام علیکم.